څنګه راغړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته ها ها زه د شیطان کشر وریم ته مشر وریم. پاکستانی مشهور سندرغاړی شهسوار چې څو میاشتې مخکې له هنر او سندرو څخه توبه ایستلې وه او د دین تبلیغ لارې ته یې مخه کړې وه، اوس یو ځل بیا د خلکو د پام وړ ګرځېدلی. د راپورونو له مخې نوموړی تازه د دوهم ځل لپاره بیرته سندرو او هنري فعالیتونو ته راګرځېدلی. دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې شهسوار پخوا په ښکاره توګه د موسیقي پرېښودل اعلان کړي وو او د دیني تبلیغاتو په پروګرامونو کې یې برخه واخیسته. د هغه بیرته راګرځېدل د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. ځینې خلک دا شخصي پریکړه بولي، خو یو شمېر بیا دا کار د دریځ خلاف کار ګڼي او پرې نیوکې کوي. خو تر اوسه خپله شهسوار د دې بدلون په اړه مفصل وضاحت نه دی ورکړی، خو دا موضوع بیا هم د خلکو ترمنځ د بحث او خبرو اترو لامل شوې ده. شهسوار له دې مخکې لایف راغلی او له خلکو څخه یې ګیله کوله، ویل یې چې کله ما د هنر او سندرو لاره پرېښوده نو هیچا مې هم لاسنیوی نه کوو. هیڅوک هم په دې نه خبرېدو چې د شهسوار بچیان وږي دي او که ماړه. مطلب د هغه بهانه دا ده چې زما چا لاسنیوی ونه کړ، نو ځکه د موسیقي او هنر لارې ته بیرته راغلم. قدرمن دوستانو، تاسو د شهسوار د دې فیصلې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.